د افغانستان نه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو له ورځې سره برابره ده چې د وروستي امریکایي سرتیري په وتلو سره امریکایي ځواکونه له 10 کلونو جګړو او درنو مالي او ځاني زیانونو وروسته له افغانستان نه وتلو ته اړ شول. اسلامي امارت دغه ورځې د دوهمې کلیزې په ویاړ د اووه لویو اقتصادي او بنسټیزو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. الحمدلله چې نن د سمبولې د یو او لوی قراردادونه به نن امضا کیږي. د یوې خوا د یو لوی ستري د امت په کچه د فتح ورځ ده او د بلې خوا و مظلوم ملت ته د یو ښه زیري ورځ ده. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تر مشرۍ لاندې د کانونو او پترولیم وزارت مسؤلینو د اووه لویو کانونو د استخراج او پروسس قراردادونه له چینایي او افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. موږ ټول فابریکات موږ په 13 ولایتو کې به موږ د برق خواندان کیږو. په حاضر حالت کې 1000 میگاواټه برق ان شاء الله په دغه لاین کې راځي او دا په 13 ولایتو کې داسې به سي په ترانسمیشن لاین کې چې 1500 کیلو وولټ لاین دی رسیدو کابل ته کابل نه غزنی ته په قندهار ته د سپارات او بیرته به دغه دوره په هرات راګرځي او افغانستان به ان شاء الله مدرسې ته د افغانستان جومات ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان صحت ته زراعت ته معدن ته دغه ټولو ته په مستقیم او غیر مستقیم قسم چې ګټه رسیږي ته 2.5 میلیارډ ډالرو پورې دا څوکه ده ان شاء الله چې په 2 کالو وروسته کې به د برق په رارسېدو سبب افغانستان به د دې نه مستفید کیږي. د کانونو او پترولیم وزارت چین، افغانستان او زړور افغانستان شرکتونو سره د سرو زرو د کان د استخراج تړون لاسلیک شو. دغه کان د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې موقعیت لري. همدارنګه د لوګر د مس عینک د کان او په هرات او غور ولایتونو کې د اوسپنې د سربو او جستو د استخراج تړونونه له افغاني شرکتونو سره لاسلیک شول. د پروسس فابریکه به جوړېږي دلته او اوسپنه به له الف نه تر یې پورې دلته پروسس کوي. د افغانستان به انشاءالله یو صنعتي هیواد به هم جوړېږي. له دې چې نه به اوس به بیا صادرېږي. د مسؤلینو په خبره د یادو قانونو له استخراج سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول سلګونو زرو هیوادوالو ته کاري فرصتونه رامنځته شي او افغانستان به په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل شي.